د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر مبارک درش په کالو په سلوختم کال ورته الله پاک نبوت ورک پاتې شو درويشت کاله زمانه د نبوت وا په درويشت کاله کې 14 کاله په مکه معظمه کې تیر کړی او 10 کاله بیا په مدینه منوره کې دا 14 کاله په مکه معظمه کې یو خدای په پوهه ده چې مکه د هر قسم کفر ګړو او بیا پکې رؤسا د مکه سرداران د مکه سرمایدار د مکه دا ټول دشمنان او په هیڅ قسم تکلیف رسول باندې صرف نه وکړ یو تریو ابو طالب صاحب چې هغه ایمان خو په نو راوړې لیکن چونکه دا ورارو نو د په سر به مقابله کوله چې د څومره وس عزیزانو 13 جمعه ما تاسو ته عرض کړو چې د خدای په ټوله خدای کې الله ته ډیر نږدې او ډیر محبوب هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بغیر بل څوک نه او سوال دا دی چې دا الله عمر طاقت وګوره داغه عمر قوت وګوره داغه عمر زور وګوره او چې خدای ته ډیر محبوب او ډیر نږدې دی د خلکو ور سره زیاتی وګوره نو الله پاک د خپل محبوب دا بدل ولې نه غست ما په دې خبرو پوهیږئ کله ورو غم دې در سره بدل ولې نه یو سره زما محبوب دی او ما سره هر قسم زور او قوت شتا هغه ته بسوک پورته وګوري اپکان وشته کیږي خدای پاک غږ نه کوي دروغجن ورته ویل کیږي خدای پاک غږ نه کوي کنزل ورته کیږي خدای پاک غږ نه کوي دا ولی فقهر خداو چې چا د الله محبوب ته کاګه کتلی او بس ورمېږي تاوي دی او ماته دی دې کې راز سو عزیزانو راز پکې داو چې په عشق کې یو قانون دی معشوقه چیرې هم عاشق سره په خندا نه برداشت کوي په خوشاله نه برداشت کوي عاشق چې څومره په تکلیف کې وي او تصور د معشوقي وي معشوقي له دا خوند ورکړي او زه تاسو وایم چې ته زما ډېر خوښې او به د تا نه را باندې وخت نه تېرېږي او پلانې دی او ډینګړی دی ناستې مه چرګان هم خورم او پولاونه هم خورم او خاندم او خوشحالېږم او ټوپونه وام معشوقه به دا خبره ومني او تاسو یې شک کړی نه دا خبرې خو هغه چا نه پوښتنه وکړه چې چا ته دا درد رسېدلی وي دا تپوس مجنون نه وکړه او د مولانا روم نه وکړه او بیا دا تپوس د امام غزالی نه وکړه مجنون نه دا تپوس وکړه چې دې کې شک نشته چې د لیلا هم ډېر خوښ لیکن ځان به تې لرې ساتلو د دې منډو ترړو جړه او اوګو تګو نهرو دیوله خوند ورکړو مولانا روم وایي یک شب مجنون بخلوتگاه راز یک شب مجنون بخلوتگاه راز گفت ای پروردگار بے نیاز از چرا نامم تو مجنون کر گئی از چرا نامم تو مجنون کر گئی عشق لیلا بادلم چون کر گئی د شپې مجنون ناست نیمه شپه دا او په خلوتګاه کې فریاد کوي چې بے نیاز خدایا اے بے نیاز خدایا دا زمان آمد مجنون ونی خدا مجنون خو لیونی ته وي او بیا دا د لیلا عشق دې زما په دې سینه کې ولې اچولې आवाज ورته وشو د اسمان نه کار لیلا نستی کار مناست आवाज ورته څه کیږي هاتف از غیب آمد مرد غریب
لاجرم غم ہاترا کردم نصیب کار لیلا نیستی کار مناس حسن لیلا عکس انوار مناس. आवाज ورته وشو. دا اوسنی مولیان را پیدا شوي دي. خیالم کړی دا خسکی چرګ چې دی دا بې وخته بانګ پیژنئ. خسکی چرګ ورته بې وخته بانګ. 2 کتابونه ویلي نه، 3 کتابونه به ویلي نه یو راپاپس نه نه حرام 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 شرک. په حال څه پوهېږي ته دا رمال راولئ. دا د مولانا روم کتاب ورته رالم که ده پکې یو 2 ټکي وویل بیا زم د ده په مذهب کېږم. د امام غزالي کتاب ورته رالم د ده پکې یو 2 ټکي وویل د حال او د قال تپوس دې کومه که ده پکې یو 2 خبرې وکړي. ړوند ملک دی، تباه ملک دی، غرق ملک دی، بیړی غرقه ده. هر شی د نااهلو په لاس کې، هر شی که دنیا ده دا هم د نااهلو په لاس کې، او که دین دی دا هم د نااهلو په لاس. ستا د قومي اسمبلی ممبران چې دي د بارډر صوبېداران، بارډر کې چې صوبېدار او تنخالي نو ګوته لګوي دسخط نه ورځي. ستا د قومي اسمبلی ممبران چې دي د بارډر صوبېداران خدای بل کودال سری چې د فوجي عدالتونه جوړ کړي، فوجي عدالتونه سزا به ورکوي. داسې به کې سپریم کورټ پر ډز والا پرونی والا ډسمس کړه ټول، او څومره سزاګانې چې ورکړي ټولې ختم. اوس دی نن وایي چې خیر دی ښه وشو ښه وشو، خو پوهېدی نه که نه کور دی د میردین جومات شه پوهېدی نه که نه ناهله یې د ملک په نظام چلولو نه پوهېدی. ته په سیول حکومت کې مارشالله عدالتونه څنګه قایمې؟ مارشالله عدالت خو بالا قایمیږي چې مارشالله ولګي په ملک کې. نو هر شی د نااهلو په لاس کې. بس هماغه شعر را یادېږي هر وخت چې زاغان کې ناسته په سر د سر توتیان ته لاندې د ځان ویرونه کوي. زاغان کې ناسته په سر د سر توتیان ته لاندې د ځان ویرونه کوي. رزیلال پاسی عبدالعظیمہ په شریفانو اعتراضونه کوي. زاغان کې ناسته په سر د سر توتیان ته لاندې د ځان ویرونه کوي. رزیلال پاسی عبدالعظیمہ په شریفانو اعتراضونه کوي. رزله د زمانې برا پاسی اب په شریفانو باندې تنقیدات کوي. نن هغه وخت او هغه زمانه ده. موږ نه 1500 کاله مخکې چې کوم تیر شوي، 1500 کاله مخکې 1400 کاله چې کوم خلق تیر شوي، نن به دا مونږ یو څو ډکي چې په مخ پرېښي دي دا به راپاسي په هغې خلقو به اعتراضات کوي. نو زما عزیزانو هغه زمانه ده او هغه وخت. هر شی د نااهلو په لاس، دین هم د نااهلو په لاس کې دی او دنیا هم د نااهلو په لاس. ورشئ دا خبرې تاسو نن د ټول پاکستان مفتی رشید احمد صاحب د کراچۍ هغه نه تپوس ورشئ په مدینه منوره کې چې چا دوره کړې ده او چا PhD کړې ده مولانا شیر علي شاه پاکوړي کې د هغه نه تپوس کوي. ورشئ د ژوندي ولی او ژوندی بزرګ الله دې صحت ورکي په ثوابۍ کې د مفتی فرید صاحب نه تپوس کوي. دا ما سره جوخت په نوتیه کې جامعه عثمانیه کې ورشئ د مولانا غلام الرحمن مفتی مفهوم دا خلق نندیس دي څوک یې پېژني نه. نو د قال او د حال خبرې چې دي عزیزانو دا به دې خلکو نه چې 50 سمې د دین اثر 14 نو مجنون تاواز شو عاطف غیب آمد مرد غریب لاجرم غم ہاتھ را کردم نصیب کار لانستی کار مناس حسن لیلا عکس انوار مناس. آواز ورتاو شو چولے ونیا مجنونا دات چې پشپې په خوب کې لیلا آوازو کې
په خپل ذات مې دې قسمی دا مال مزه راکړې. چې په خوب کې مو که نه چې لیلا او دا ستا لیونتوب دا د لیلا کار نه دی زما. دا ته چې په څه شي مینې د هغه په دې مخ باندې د هغې په مخ کې زما د نور تجلی ده، نو مجنونه ته په ما مینې په لیلا مین نه. هر ښایسته شی چې خوښ کې او ته پې مین شي نو دا رنګ ډایرک د الله طرف ته ځي چې دا دومره ښایسته چې زه یې لیونی کړم. دا چا جوړ کړی دی؟ چا جوړ کړی؟ نو دا الله جوړ کړي شي باندې مینېدل چې دي دا په حقیقت کې تاسو خیال را. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په تکلیفاتو کې راز داو، راز پکې داو چې ابو جهل به لري راوړ څخه او د کعبې په خوا کې به د په ملا واچول، همدم دی الله ته په سجده پروتو او سبحان ربی الاعلی به وي. که لري به څخه راوړه او په ملا به ورته واچول نو همدم سبحان ربی الاعلی. راز پکې داو چې دې خبره سره زما کار نشته. ذهن بسیط شی دی، هغه په یو وخت کې شل طرف ته نه متوجه کیږي او یو طرف ته په یو وخت کې متوجه. د عاشق ذهن 24 غنټې د معشوقې طرف ته متوجه. لکه یو ورځ مجنون او لیلا په لار روانو او لیلا ورته دلته کېنه زه راځم. دی کېناست چې ناستو 12 ورځې پکې تېرې شو. لیلا به روټۍ خدمتګارې ته ورکړه چې دا لار کې یو ملنګ ناست دی هغه له دا روټۍ هغه د مجنون نه مخکې به یو بل روټي خلاص ناستو. خیال روټي خلاصو څه خدای شرمولی. هر سړی چې ګورې دړی وړه به په ولي پراتي او روان. مجسټریټان ګرځي چې د دړی نه به زیات نه خرڅوي، اوس به د وړم د دړی نه زیات نه. دکاندار له توړې جوړې کړي دي او وله ورکي او صاحب په رنګ رنګ ارام توبونه پکې شروع دي رنګ رنګ او هر سړي له به دړی وړه په اوږه کېږي. خدای داسې کړی نور به د ځان تماشې کوئ. نور نواز شریف ویلي چې میں کچکول توړونګه که نه ویلي تاسو پې پوه نه وئ. هغه دا مطلب ہو کہ میں فولادی کچکول بنا کر تمہارے گلے میں لٹکاؤں گا اور آج 4 سیر آٹا اس میں ڈال کر گھر لے جایا کریں گے. تمہیں بوری نہیں ملے گی، تم اپنی طبیعت سے دکان پہ جا کر آٹا نہیں خرید سکے گے. کچکول تمہارے گلے میں ڈالوں گا. ہر یو ادا ادا سدا کہ ملک پور ادرئی لگیا. دا وجہ صدا دا وجہ دا دا کہ په خدای قسم په خدای قسم که تاسو د خدای شوي دا وړه دا سبزیانې دا غوښې دا خوراکونه دا هر څه ستا کور ته رانله او مرم نو په قبر مې متیازې وکړي. په تاسو د خدای نه په خدای مین نه کور